سړی الله ته ډېر زیات نږدې دی او څه ورته ونه وایي څومره د خفګان خبره ده ته د یو وزیر اعظم او باچا سره میلاو شي او صدر سره او تا ته دا ووایي هغه سیکرټري صاحب چې دننه کمره کې ګورې ته باچا صاحب سره ډېر نږدې کښېنې نه که څه کار دي بیا ورته ووایه ستا به څومره کارونه نه ختمېدونکي کارونه به تا سره یو نه ختمېدونکی ملف او فایل به تا راغستی چې اوس دا موقع ده ګوره دا موقع په ورځ کې څو پیرې مونږ ته میلاوېږي چې ته اوس الله ته ډېر زیات نږدې که سوی ووایه او هم پکې سره وایي څومره د افسوس خبره ده دې دعا ته غوږ کښېږدئ او حیران به شي څومره ښایسته دعا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وي اللهم اغفر لي ذنبي كله یا الله زما ټول ګناهونه وبخ دقه وجله یا الله که وړه ګناه ده او که غټه ده ویې بخه واوله واخره یا الله اولنی او اخرنی ګناه راته وبخ وعلانیته وسره یا الله که پټه مې کړې ده ویې بخه او که مې ښکاره کړې ده یا الله ویې بخه رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی چې دا دعا الله ستا قبوله کړه کومه ګناه ستا پاتې شو كما يباتش اللهم اغفر لي ذنبي كله يلا طول قناه دقه وجله لو قناه ولا قناه أوله وآخره أولاني وآخرني علانيته وسره يلا كبرت لو كار دوي أو الله استاد دعاء قبول كرت نور الله نسوا عليه طول هرسه بقراقير شو قراقير نش الدنيا والآخرة فلاح وكاميابي أغا بدي دعاء كراقير شيء چاته ده دعا